باش خو نخسر تاجر خاطر جان كني بخسر لانك بازارونه دید در عموما دید سلامت باشین زنده باشین بیاین دیدنی هست دیگه بیاین بچکر بیاین ما ډیر ګران دی موجب برچه السلام علیکم قدرمنو لیدونکو په یوټیوب کې د حسینه همدرد په نامه یوټیوب چینل سرچ کړئ سابسکرایب کړئ او له دوستان سره مو شریک کړئ بیننده عزیز در یوتیوب چینل حسینه همدرد را سرچ کرده سابسکرایب کنید و با دوستان نازتان شریک کنید تا همه تان از دیدن ویدیوها لذت ببرید. شيء سايبك الله شيء ده متى الشخص يا بالله شو بيش خانة خسر تاجر خاطر جان كني بخسر لانكني سلام خدای که چه ښه اوسئ مونږ راورسېدلو د بامیانو بند امیر برخې ته او دلته لکه څنګه چې تاسو وینئ بازارونه دي چې د عموما د ښځینهو لخوا نه مخې ته وړل کېږي او هغه بازارونه دي چې دلته د دې توکي ټول لاسي توکي دي یعنې د همدغې سیمې خلک یې ګنډې یا یې اوږدې تاسو دا کالي وینئ او د نور څیزونه وینئ دوی اوږد دي او دلته لیدونکو دا د بند امیر بازار دی ډېر ښکلی بازار دی تاسو وینئ چې بېلابېل د ماشومانو د غټانو کالي دي البته هزارګي جامې دي هزارګي کالي دي او ډېر ښایسته هم دي چې د همدغې سیمې خلکو ده جوړ کړي دي او بیرته پلوري نو واقعا هم ډېر ښایسته ده او ډېر ښایسته بازار لري یعنې د کابل بازار ته ورته والی لري بنجاره شیان نور ورته ښکلي ښکلي څیزونه دي سلام خاله جان خوب هستین خوب هستین خاله جان سلامت باشین زنده باشین بسیار زیاد تشکر ممنون تر زنده باشین تاسو دلته وینئ چې څه ښکلي ښکلي څیزونه دي
چې کله چې موږ یوې سیمې ته ځو یا ولایت ته ځو نو حتما د هغې سیمې ډالۍ ځان سره اخلو او خپلو دوستانو او عزیزانو ته. نو زه هم 2 دانې د ښکلي لکټونه اخلم. کابل کې دا چې چاته بیا ډالۍ ورکوم تاسو په تمه اوسئ، نو منتظر اوسئ. زه دا 2 دانې واخلم د خاله جان څخه او انشاءالله چې چاته چې ډالۍ ورکوم د هغې خوښ شي. مایده داری؟ نغمه جوړه کړې ده او بالاخره دغسې راروانېږي. دا خلک چې په دې لاره باندې ګشت او ګذار کوي نو واقعا ډېر ښکلی دی او ډېر خوندور ځای دی. بامیان بیاید مقبول است. خوب بسازید. به شما بیاید.
افغانستان یو ملي بندی او وطن هم چې د دغه ځای او د دغې سیمې ښکلا مطمئنه چې د نړۍ په هېڅ ځای کې به هم نه وي. تاسو چې اوس مې لیدله او دغه سیمه م نه وي لیدلې یا بامیان ته نه یې راغلې نو حتما یو ځل خو راشئ، حداقل که په اونۍ کې نه شئ راتللی، که په میاشت کې نه شئ راتللی، په کال کې خو یو ځل راشئ او د دغه ښکلي طبیعت څخه خوند واخلئ تر څو یو څو کاله څه شئ ځوان شئ. واقعا هم کله چې داسې ښکلی طبیعت څوک ویني د انسان عمر ځوانېږي. نو زه به دغه طبیعت ښکلې ویډیوګانې نورې هم تاسو ته اخلم، ملتیا مې وکړه. مخته ځو او غواړو چې لاړ شو د بند امیر پارک سر ته. تاسو باور کړئ چې دومره ښکلې لوکیشنونه دي چې اصلا مو زړه نه کېږي. غواړم چې هر دغه ښکلې منظرې کې یا دغه ښکلې ځای کې تاسو ته بېلې ویډیوګانې واخلم. نو دا به هم په ګډه سره وګورو. ګورئ څومره ښکلې فضا ده. ګورجیانه نو د تل په څېر ډېره زیاته نابلدي کوي د اوبو سره او ډېره نارامه ده. نو ورو به لاړ شو. خیرجان خوش آمدید به بند امیر. سلام ماما، خدا سر صحتمند باشین. جای دیدنی هست دیگه، بیاین با شکر بیاین، یک زن آرام پرسکون است. یک راه طولانی بود دیگه. حداقل یا در ماه یک دفعه یا حداقل در سال یک دفعه بیاین. سال یک دفعه بیاین خوب است. ماه یک دفعه دیگه راه طولانی است دیگه. خوب است که بیاین با تفریح جای منظره زیباست. یعنی میبینن چیزی که در بیکگراند معلوم نیست. یا باشید بریم آساس بالا. این طرف برو ګورجیان نه ځي لیدونکو په یو ژړا ده او نه غواړي لاړه شي، مګر ډېر ښکلی ځای دی. ښه لاړ به شو. یکی دیته یکی نه دیته این طرف برو من از این راه تو میارم ورو پاس خواته لاړ شو وګورو چې جوړه رسېږم که ناراضي لیدونکو. ګورجیان بیا بغل یه بکسه میگوری ده بکس میخوام مکمل همدیق تا برابر دید که دوستی اون میلت های تا درستم بذار
د بند امیر ښکلا ده. ځوانانو کورنۍ دي چې په کشتیو کې هم ناست دي او د بند بېلابېلو برخو ته ځي. یو خاص ارامه فضا ده، حالانکې موږ په لاره ډېر سرګردانه ده په ځانګړې توګه هغه برخه چې هغه غرونه تاسو وینئ، دغه غرونو کې نو ټول لاره په همدې غرونو راغلې ده او متاسفانه چې دا ټوله خامه ده. دغه غرونو باندې لاره راغلې ده او هغسې بیا راکښته کېږو. نو متاسفانه دا ټوله خامه ده، حالانکې دومره ښکلی ځای دی، دومره دیدني ځای دی، باید ټول سړکونه یې پاخه وای، مګر متاسفانه چې ټول سړکونه یې خام ول او لږ څه دا یو قسمت کله چې د بند امیر پارک ته رادننه کېږي لږ څه په تکلیف باندې څوک راځي. نور نو کله چې دلته راسئ بیا هغه د لارې ستړیا مو هم هېرېږي او دغه ښکلا یې چې وینئ نو ارزښت یې دې لري چې دومره سخته لاره او دومره اوږد مزل څوک طی کړي. مسجد دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه مسجد دی. چیرې تاسو ته ښکاره سي او ووینئ دلته هم زه به لږ زوم کړم. کوچني کوچني کبان شته دي، څومره ښایسته ګلونو ګورئ. هغلته ځوانان دي لامبو وهي او بازي کوي، حالانکې فکر کوم د یوه ورځ مخکې که دوه ورځې مخکې په همدې بند کې څلور ملګري ول چې هغوی غرق شوي دي او شهیدان شوي دي. نو هیله ده کله چې دغه بند ته راځئ او بازي مه کوئ، ځکه چې دې بند عمق تر اوسه نه دی معلوم او فکر کوم چې شاید ډېر خطرناکه هم اوسي. نو ګورئ دا ځوانان لامبو وهي او دا د خپل ژوند سره لوبې کول دي. نو نه باید او بازي پکې وسي، ځکه چې دا بند کې خطرناکه کېدلی سي. او تر ټولو مهمه ده کله چې موږ راتللو هم کله چې د بامیانو دروازې ته رادننه شولو هلته له موږ نه یې پوښتنه وکړه چې تاسې چیرې ځئ. موږ ورته وویل چې موږ ځو بند امیر ته ځو. نو ویې ویل چې ګورئ پام کوئ چې هلته لامبو ونه وهئ او بازي ونه کړئ، ځکه چې دغه تېره ورځ وایي 4 ځوانان پکې غرق شوي وو. نو کله چې موږ تاسې راځو او دې لپاره چې څو دقیقې مو فکر بدل سي تفریح وکړو، نو نه باید خدای موږ ته هم ځان جګرخونه کړو او هم خپله کورنۍ پلان کړو، خپل ځان هم تباه کړو. نه خو دې لامل کېږي چې یعنې د خپل ژوند سره لوبې کول دي. بند امیر دی نو ښکلاوې دي هرې خواته، ښکلاوې دي چې هېڅ حد او اندازه یې معلومه نه ده.
خالی شپو خالی شپو خالی دی چې ډېر کسان استفاده کوي هم نارینه هم ښځینه زه هم غواړم چې ځان ته یوه دانه واخلم او زه هم استفاده کړم ځکه چې دې پارک اختیا راغلي اوس نو کله چې وسایل هم استفاده کړم سلام علیکم بابا خوب هستین سلامت باشین خدای کنم ستاسو په نظر نه پوهېږم کومه یې واخلم ده دواړه به یې زه په سر کې به وګورم کومه یوه ښکلې ښکاري دا یې سپینه او دا یې هم ډبل رنګ ستاسو په نظر کومه یوه ښایسته ښکاري همینجور رنگ است بیرم شما کجا زندگی میکنید؟ ما بامیان بامیان؟ بازی خودتان جور میکنید؟ نه خب میخرین؟ این کار دست است؟ بافت است؟ یا ماشین است نگهتمند؟ دیگه کدام رنگش است؟ بیشتر یک رنگ نگاه کنید نیش خودشه نیمی؟ فکرم در نقول معلوم میشه زه به دا واخلم لیدونکو او وروسته له دې نه به دې سره ویډیوګانو تاسو ثبت جایده خاص که ویدیو باش که دوستا دیگه ما اونجا سالن مدرنه و تر شد این چیزا را با بایک انداختیم شاید پایسه یک چیزا تر شده باشه از طرف او منتظر ما باشید این طرف هم هستن باید این طرف بالا هستن پشتر هم اینجا رفته بودیم مثلا ما بریم باز میریم تا آخر بیننده برنامه باشه دبه سه د بامیانو ټوټه د بندامي ټوټه کابل ته یوسم او بیا وروسته لږه نه چې کابل کې هم حکومت چیرې میله ځایونو ته تللو او یا هم مثلا بېلابېل ځایونه دي مثلا میدان ښار ته چې بیا تللو یا هم نورو ځایونو ته چې نور کسان لري چې لاړ شو نو د یوې خلکو زه استفاده کوم او وایم چې دا د بامیان جان ډالۍ ده د بامیانو کې او په ځانګړې توګه د بندامي دا ښکلې منظره به هم لږ څه له نږدې نه وګورو او بیا به وګورو لاړ شو او ډېره ښکلې منظره ده زه به هم همسې ځان وکړم ترکیب چې کله د اوبه لګي یو ښکلی او پاک غږ زين يقولوا كله كل السيارات دي كل المنظرة كده.
ډېره مننه ښایسته. از صبح فتری خلطه چندم از که شما خورده میرین؟ شاید یک دوام باشه. تا بریم بالا بریم ازم میشه. در کابل پلخ بیاف نمیشه؟ در کابل هستن. چون نمیخوری؟ و چی کنیم اینجا مزه میده اینجا با هوایش تغییر است. مخامخ تصویر ته په دقت وګورئ دا هغه ځای دی چې موږ متوجه وو ډېری کسان راتلل او هغه ځای ته چې کېږي ګورئ تاسې هم متوجه اوسئ ښځینه نارینه په ډېر سختۍ نو سبا ته زه نږدې هم ورسم یو وخت چې اوس ورته په دقت ګورو هلته د پښې غوندې نښه ده او څنګ ته یې هم د یو شم علامه دی تاسې ښه په دقت وګورئ بیا انشاءالله سبا ته ځو ځکه چې اوس د اولې ورځې مازدیګر دی نو هوا ډېره زیاته سړه ده ډېر زیات شمال دی انشاءالله سبا ته چې راغلم ښه وړاندې هم ورځم پوښتنه به هم وکړو په هکله به معلومات واخلو ځکه ډېری کسان چې همدې ځای ته راځي خصوصا د پښې ځای تاسې ګورئ هلته یو سپین بلوس والا سړی هم ولاړ دی بیا دا ځای مثلا مچو کوي او فکر کوم مقدس ګڼي نو داسې څه کیسه ده نو زه به حتما ویډیو وګورئ سبا ورځ موږ راغللو بیا به زه د یو چا نه پوښتنه وکړم او په دې هکله به معلومات درکړم فکر کوم تر ډېره پورې شباهت شم ته او د پښې نښې ته لري او ډېر کسان چې ورځي هغه ځای یعنې مقدس شمېري او هغه مچو کوي خو سبا ته به حتما پوښتنه وکړو
بامیانو کې یو بند امیر او ماشاءالله مازدیګر او ماښام ترمنځ یې لمر لوېدلی دی. ډېره ښکلې فضا ده، ډېره ښکلې هوا ده. لږ څه شمال ډېر دی، یخ هم دی، ولې په انسان ښه لګي. همداسې یخ ډېر نه دی چې ښه در باندې ونه لګېږي. موږ بند امیر پارک یو یا بند امیر سره و ټوله ورځ او اوس هم ماښام مازدیګر راغلو، اطاق نیولی و نو راغلو کوم هوټل کې څنګه لنچ پلاتو په نامه ده، انشاءالله ته غلطي نه کړم. مینه جان پلاتو یو ډېر ښه هوټل دی او د کابل نه ډېر متفاوته دی، ډېر زیات متفاوته دی. مثلا صرف یو اطاق لري او یو دش شوی لري، نور نو اشپزخانه کې باید دغه ټولو کوټو میلمانه چې دي خپل ظرفونه جداش ډول مینځي، یعنې یوه اشپزخانه ده، ولې ظرفونه دې هلته نه ایږدي، بیا دې بېرته خپل اطاق ته یوسي. او فکر کوم اطاقونه هم 6 نفري دي، یعنې 6 نفر نه ډېر گنجایش نه لري، کم لري خیر خو ډېر نه. نور نو ډېر ښه مجهزه دی، یعنې نسبت کابل ته چې هلته مسافرخانې دي، دلته دا هوټل د رستورانت ورو ورو راځئ زه به در وخت او کیسې به هم درته وکړم، په هکله به معلومات هم درکړم. ډېر ښه مجهزه دی، پاک صفا، فرش پکې هوار، توشکې او کمپلې. نمغه 6 نفر هم وویلې 6 نفرو په تعداد باندې کمپلې لري او ډېر ښه پاک او مجهزه دی. ټول نه یې مهمه دا چې ډېر زیات پاک دی. ډېر ښکلې منظره لري، یو منظره ده او ډېر متفاوته یو یعنې ټول په یو سایز دی، اطاقونه یې حمامونه یې د هر څه او اشپزخانه د رښتیا په اشپزخانه کې کلاشویی ماشین هم دی او بل اتو هم دی. البته هغه نو یو دی کولی چې ټول کسان ونه استفاده وکړي. نو نن شپه مو همدلته ده، انشاءالله چې په خیر تېره سي او ډېر ښکلی ځای دی، یعنې د دغې رستورانتونه نسبت کابل ته ډېر زیات متفاوت دي. راځئ زه به تاسو ته درښیم. ورباندې سره کوم اطاق چې موږ لرلی هم تاسو درښیم. Palato Hotel Restaurant. ما كنت تسمي الولدة طاق ما كنت بملي بريبار من اللي كنت بملي طاق ما كنت تسمي بريبار واش اللي تكتب ده سلامات بالسادة تشكر نو ډېر ښه خبرې هم د ښځې نظر هم د نر نظر ډېر انسانیت او ډېره ښه رویه کوي. ډېر ښکلي ښکلي تعظیمي څیزونه هم په دې رستورانت کې ولګېږي. تعظیمي څیزونه پرېږدم اوس کوم خرابی ونه کړم. نو دا 8 شمېره اطاق زموږ اطاق دی او دا موږ سره یو یادګار پاتې کېږي چې په اولین ځل چې کله موږ بامیان ته تللي وو او بند امیر ته تللي وو 8 شمېره اطاق مو و. زه به زما نه رسم خو تاسو نه وینئ ځکه چې ډېر زیات بیروبار دی. ټول د بند امیر نه ستړي راغلي دي او غواړي چې لږ څه ارام کړي. نو خپرونه راسره وګورئ تر پایه پورې. نورې خپرونې هم لرم او یوټیوب چینل سبسکرایب کول هم مه هېروئ، ترڅنګ هم د دوستانو سره هم شریک کړئ چې هغوی هم وویني او د ویډیوګانو لیدو څخه خوند واخلي. په ځانګړې توګه دا چې د بامیانو کې بند امیر کې مو ښکلې ښکلې ویډیوګانې مې درته ثبت کړي دي. چکر ته چې راځي باید کار نه قانون داره چې څوک چکر ته ځي باید ښځینه به کرار کښېني، فیشن وکړم، رنګ په رنګ جامې واغوندي، کالي بدل کړي او نارینه چې دي هغوی ورته اشپزي وکړه، خوندور پخلی ورته وکړم او ښځینه یې نوشیجان کې یا نجونې نوشیجان کې میم نه زموږ نارینه مې تللي دي لکه موټر ته تیله چې شی کوي دوه درې نفره مې لیدلي دي استراحت وکړی. نو همداسې کور کې کار کوو، همداسې دلته هم چې راغلي وو دلته هم چې راغلي باید کار وکړو او د خدای دې لري د ما سره دغه امرخان هم چې راغلي دي هغوی هم کار نه کوي، دواړه راته ولاړې دي. خو تاسو
تبید در آشپزخانه شریکی در دیگه طول میلمنون دیگه طول داخل منو حتی باید نوبت سر خپل ظرفونه زر رو میگی او دیج نه طول بس تبینی در بچگی بخیر در بل همسایه سفر می‌جلگی که سب سری شدی زشت دست مهارت اون نداره که سب که مردمان شنگ تو به ماسی روانی بسم یا بلای هم خیلی دفعات ده زرفونه به اون نرسیم یا سب که با نو ده هم ما دست حکومی خبری وکرله که کالی منزل ماشین خشتن او سرا اتو خشتن زین قوانین لري ده هم باید استفاده سی طول مهم داره که باید سرسده باید دیری بیم من دیگه وقت میتونه غلی نام مخلی رقم طول غیق تیز دی او رقم مراتب ولی دیگه به ملمانی خیلی بیدیم انشالله تو دیم دیر سر پازر نسی و نزوری آمدیم بخیر شما باید آشپزی میکردین شما باید ظرفا را میشستین برمانان کار میکردین همونش ما در چکر خود هستیم ما مجبور بخانم دیگ میکنیم چی میکنیم ظرف ششتر بکنیم باید در میلاب نموس اجازه دیده هستیم باید سور وقت ما را بخیر ویزا خیاس نکرد نیش از ما چی دیگه میمونم ولی همسه مجیب دی مجیب ډیر یو ګل هلک دی او ما ورته یو تخلص هم میکرد چې په ما ډیر ګران دی مجیب برچه نور څوک ورته خاندي یا هر څه کې خو په ما باندې د نوم ډیر ښه لګي بسم الله دم د مجیب کاکا دی مونږ هم راوتلي یو لیدونکو ښه داسې د یوې ورځې یا د یوې شپې لپاره بامیان ته راغلي یو نو غواړو چې یوه دقیقه هم په کور کې پات تیر نه کړو او په کور کې ونه اوسو دا اوس څو بجې دي ساعت ته چند بجې و نیمې دا ده ای والله 7 بجه روشنیسی چه و نیمې بجې دي او په دې و نیمې بجو کې هم مونږ راووتلو یو څو نفره مشران هم د ماشومان سره پرېښودل هغه کسان چې نسي ګرځېدلی نو هغه هم پرېښودل مونږ وځو او لږ څه ګرځو ځکه چې یوازې هم د نن شپه په بامیانو کې یو او سبا تر مازدیګره نو هغه تاسو ګورئ لیدونکو هغه سړک دی زه به تاسو ته زوم کړم انشاءالله چې واضح کړئ چې ګورئ هلته موټر ښکاري یعنې اوس هم خلک را روان دي بند امیر ته راځي او دا هم زما ګرانې ملګري دي هیلۍ جانه ده استاد هیلۍ او همدارنګه دا هم دوه خویندې زما د لورانې دي موږ ټول په ګډه سره راغلي یو او اوس هم غواړو چې بند امیر په ښکلې سیمه کې قدم ووهو او د دغه سیمې له ښکلا څخه خوند واخلو دا هم خواږه ماشومان دي چې سوپ یې اخیست زه نه پوهیم چې د بند امیر سوپ او د کابل سوپ څومره سره خوند فرق لري نو اوس به لاړ شو زه نه پوهیم د مفلسان سره کوم چا سره پیسې هم شته دي که نه که ټول خپل هغه څه لاسي بیکونه په اتاق کې په هلته په هوټل کې پرېښي دي دې درې نفر سره خو هېڅ هم نشته نه دستکول پېژني نه دستکول لري نه ښه نه بد هغه درې نفره نامخدا ځوانان چې دي که کوم پنجایي منجایي بکس کې پیدا جیب کې پیدا سي نو سوپ به وخورو او بیا به زه قصه تاسو سره وکړم چې آیا د بند امیر سوپ له کابل سوپ څخه فرق لري که نه لري نو
زه به د بند امیر د شاوخوا سیمې هغه د شپې فضا هم تاسو سره دروښیم ځکه چې څه ګروپونه لګېدلي دي او واقعا هم ډېر یعنې ښکلی شوی یعنې بند امیر شپه او ورځ ښکلې ده خلاصه داسې یو څه ووایم ښه زه به کامره تاو کړم چې تاسې هغه خوا وګورئ ویډیو لږ روښانه راځي ولې رڼا نه دی دا به شاید د آیفون 12 څه وسي مهارت وسي چې داسې رڼا ویډیو اخلي که نه هوا تیاره شوې ده او ګروپونه هم ځینو ځایو کې لګېدلي دي مثلا دغه دور میخوره دا چرخ فلک ده هغه کشتیگان دی یعنی خیر که کابل ته ورته نه دي خو د کابل نه کم هم نه دي یعنی دا د د لوبو وسایل شته دغه هم هوټلونه دي او لیدونکو یو بل هم شته دغه هم هوټل دی ښه دا تاسو فکر مه کوئ چې د خلکو کوټې دي دا هوټل دی البته دا په کرا ورکول کېږي دغه غټې غټې کوټې دي او دغه چې دي دا به یې د شوي وي نو دلته بیا نو قیمتونه فرق لري مثلا دا هوټلونه چې دي د شپې په 300 دي یو اتاق او هغه چې بیا لږ څه مجهزه دي هغه نو تر 500 زرو پورې هم د هغه کرایه ده او البته فکر کوم دا چې نن د جمعې شپه ده نو سبا ته به هم بیربار او نن هم ډېر میلمانه دلته را روان دي نو بیا څه نه څه ده د کوټو قیمتونه هم لوړ ځي مثلا هغه کسان سهار راغلي دي په یو قیمت د همغه هوټل کې کوټې نیولي دي او هغه کسان چې وروسته له هغه نه راغلي دي هغه هم البته په ځینو ډېرو شیانو کې تغییرات راځي چیس سلام علیکم فرق چند تا سی؟ یکی دو سی 4 5 6 7 تا بالا که 20 پر تو 7 تا 20 خورد باشه اتام خورد بگیره؟ خورد بگیره خیلی به تو چه قدر بگیره؟ خورد بگیره 20 را برابر با این دیگر راغلو دلته چه نمی چه سپیشل چیکن سوپ تضیاف میشه کمی تضیاف دیگه در زمستان چه رقم است واسه جمع؟ زمستان بیخی باز فرق از کلش یا آره ما بند میشه ما از اینجا نیستم گرچه زمستانش هم ندیدیم چه رقم است بامیان بامیان دیگه میباشی؟ آه اینجا باز بیایی پس میری شوانه یا نه همینجا هفته یکیست؟ هفته یک دفعه میرم اینجا مردم پاشوته اصلی آبداره؟ آره یا پس همین مردم کلگیش هم میگه خانه شما بود در کجاست؟ خانه شما اینجاست اینجا باز کدام دره داره مثلا دره نامی دیگه یکی توی بند امیر از دیگه کدام هست نزدیک دیگه در پایینو هم جای دیدنی داره چی بند پودینه بوده کجاست بیاد چند میشه؟ بالا اینه بچه یک خوب میخوامد بند پودینه را کجاست بچه؟ بالا است چطور است اون؟ میگه مقبول است؟ او خوب شست یا اینجا بچه؟ اینجا خوب و اینجا زیارت هم بچه واسه یک سوار کدوم از بند میشه؟ دیدنیش همی هست اونو که یک چاپ هسته کل زنات میره بالا میشه عکس میگیرن ماچ میکنن اون چیز بچه؟ کجا سربند نمی خود بند امیر نیده سربند نیده نمی خود کو فقط اوتی یک چیزی نیست اصلا چاپ پای چیز؟ چاپ وار یک چیز چاپ هست. پای وری هست پالوش هم یک شم حالا ما نمیدیم کسی دیگه بفهمه نمیفهمی تو چه؟ یا علی نشته است نه نه زیارت دیدم بچه این زیارت در خود آره. طرف کوسته دین می پولو چی میشه با پالیچ یک چیز ناتش میشه چی میشه فرق نمیفهم بچه همینجا اتاق سفید بود نه بچه نه جو نبود این پیسی شبیه بریم آبشار است. تشکر بیادر طرف آبشار